اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو جهان مننه کوم د سټوډنټانو بیا د دې کالج چې څومره مشران ښاغلي دي، ملک صاحب دی، دا نور پروفیسران صاحبان دي، ټول یو جهان مننه کوم چې دومره ښکلی پروګرام یې جوړ کړ او موږ له پکې دعوت راکړ. نو یو جهان مننه کوم. بس دا هلکانو ته به څو شعرونه ډالۍ کړمه، دغه څوک کتې چې وایي به چې داسې مې سېزلی و، وایي به چې داسې مې سېزلی و، چېرته که په اور د تناره یاد شو او موږ په ژوندانه خلکو هیر کړي یو، نو موږ به پس له مرګه چاته څه یاد شو. او دغه کتابونه چې غټ ظلم به صرف په خپل زړه وکړو، موږ که خفه شو ستا به څه وکړو. غټ ظلم به صرف په خپل زړه وکړو، موږ که خفه شو ستا به څه وکړو. دغه یو تکلیف را باندې تیر شي چې ستا په تمه لارو ته کاته وکړو. او دغه څو شعرونه چې ښه ده چې ورانه شوله، دومره ضروري خو نه وه، او د مخامخ سترګو یاري وه سیاري خو نه وه. او چې پکې هر وخت د ګټې تاوان سوچ به وستا، دا زما مینه و اشنا دوکانداري خو نه وه. مننه چې پکې هر وخت د ګټې تاوان سوچ به وستا، دا زما مینه و اشنا دوکانداري خو نه وه. او د عشق په ټاټ باندې دانه د زړه په داو ویشته شي ښکلي یې داسې د نوټونو جواري خو نه وه. او مونږه که بې نیټې زاړه شو خو خوارانو ځکه ته څنګه زوړ شوې ګرانه ستاسو څه خواري خو نه وه. او چې یو سړی د جنون مقام ته ونه رسه وسې الفاظو د اوتر څه شاعري خو نه وه. او دغه څو لفظونه نور چې نه په ګرمۍ نه په ساړه ومه زه، عاجز صاحب چې نه په ګرمۍ نه په ساړه ومه زه، او غم ته دې ټینګ لکه د غره ومه زه. او دا خو حالاتو داسې کړی یمه څنګه چې مې وینې داسې نه ومه زه. مننه چې دا خو حالاتو داسې کړی یمه څنګه چې مې وینې داسې نه ومه زه. او ښه ده چې مړ کړمه ستا غم بې نیټې، هسې هم تنګ په ژوندانه ومه زه. هغه یو سټوډنټ راپسې راغی، زما نوم واله نه یاسر ته دغه شعر چې نصیبونه کمه شپه ویشل شو، نو په هغه شپه باندې اوده ومه زه. مننه چې نصیبونه کمه شپه ویشل شو، په هغه شپه باندې اوده ومه زه. او په نورو خلکو درونه او سپک پرېږدوه وامه چې ستا نظر کې څه ومه زه. او ټولو له یو شانته کېدلی نه شوم، چاله به بد چاله به ښه ومه زه. او د جنون دشت کې چې ګلونه کېدل، هغه مالیار د مینې زه ومه زه. او تره نور خلک ذهني بیماران، صرف بیمار پکې د زړه ومه زه. او دغه څو شعرونه نور هم د چا په فرمایش باندې چې تش ته خولې په پالسګرو پسې مزه، تش ته خولې په پالسګرو پسې مزه، او د لباس په دې ملګرو پسې مزه. او څه ناسې د کردار امتحان اخله، او تش ته رنګ په ښېوګرو پسې مزه. دا چې ستا په وړاندې غټې غټې وایي اسم نه دي په دې نرو پسې مزه. او چې د ننګه ډک وي یو ملګری ډېر دی د بې ننګو په لښکرو پسې مزه. مننه چې د ننګه ډک وي یو ملګری ډېر دی د بې ننګو په لښکرو پسې مزه. او صرف لاس مې په سر کېده نو ستا یم د بنګال په جادوګرو پسې مزه. او د یو بل نه راله زړونه توروي خو د دې خلکو په خبرو پسې مزه. او دا غریب د خپل جنون سره لګیایي د اوتر په دې سندرو پسې مزه. او دغه یو نظم به د کالج ووامه چې نن اخري ورځ ده د کالج نه فارغېږمه، نن اخري ورځ ده د کالج نه فارغېږمه. او زم په جړاګانو د یارانو نه بېلېږمه. د کالج نه چې فارغ شم نوکرۍ پسې به ګرځمه، او هر قسمه دیاړۍ او مزدورۍ پسې به ګرځمه. غم به مې په سر شي په روپۍ پسې به ګرځمه، او ښه بده به نه کوم خو برتۍ پسې به ګرځمه. دې کال نیم کې به واورئ چې د کلي به ورکېږم، او زم په جړاګانو د یارانو نه بېلېږمه. او پلار مې راته وایي بچې تا ته زمونږ تمه ده، او مور دې خو رنځوره په والله چې ستا د غمه ده. او ته که په څه کار شوې نو بیا بې علاجه سمه ده، او توره افسي ښه ده د دې برګې تنخوا کمه ده. نو بس ته نن نه پس په دې غمونو له لویېږم، او زم په جړاګانو د یارانو نه بېلېږمه. او مخکې نوکري ده د واده ټپې به وروستو وي، مور مې راته وایي بچې دا کیسې به وروستو وي. او دا تراخه چې ګوټ کې نو خوږې پستې به وروستو وي. او اوس که دې ځان وکړ او د دې مزې به وروستو وي، وام ګرانه ده بېبې چې دې واده ته زه رسېږم، او زم په جړاګانو د یارانو نه بېلېږم.
او د نن وخت نوکري به درله ژوند کې د خطرې سره وای به چېرته مړ نشم د بم او د ماکې سره حالات چې د ملک وران وي د بھارت او امریکې سره نو ټول سروس په تیر کې د دې غم او وسوسې سره چې خدای خبر د چا د لاس او کوم ځای به قتلېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بیلېږم او هیري بنده چې کله د دې ټولو ستړو ستونزو نه چې تیر شم هله به سړی شم په دوه کسو کې به شمېر شم او اوس که د سپلمۍ یم وروستو ګل به د نمیر شم او بس خو چې د چا د تورو زلفو دام کې ګیر شم نو ستا په شان اوتره بیا به زه هم شاعر کېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بیلېږم لکه تاسو مار د استادانو سره په شرړ هغه دغه نظم دی چې ژوند مې ټول تیر کړی ښه په ناز او په انداز وی او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وی نو په 24 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وی چې سار څه ټیم راتللی بس زما خپله مرضي وی جمعه چوټي مې خپله وی اتوار مې سرکاري وی صادر مې جوخ اغوستی وی نه بیلټ وی نه وردي وی په ټول اسکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وی چې ناس وی په کرسۍ کې لګولې مې هینډ فري وی استادان نو ګورې په دې معذرت غواړم د ما خپل ځانې څاروي دي نو زه کله کله چې څاروي هله کړاو راکړي نو دغه تمنا کړې ده په دې د څو خاطر نه درنئ نو چې ناس وی په کرسۍ کې لګولې مې هینډ فري وی چې نه د چا ماتخت وی نه په ما د چا آواز وی او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وی او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وی په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وی ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وی وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غوا وی نو په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وی په زړه کې چې مې څه راتلې قبوله مې دعا وی نه راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وی او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وی او په سر کې سپین نشته ایله وسته ځوانېدو دی او په تله چې وتلې 45 کیلو دی او څه لږ ډېر زده کړي دي استاز مې د اردو دی او د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی نه دا خان استاد یادومه څنګه ژوند د مزو دی استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز وی او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وی یو جهان مننه